أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو نن زما ویډیو چې په کوم موضوع باندې دا یو ډیره بهترینه موضوع ده، تاسو ورته غوږ ونیسئ. هغه موضوع دا ده چې اکثر دوستان دا سوال کوي او ذهن کې وي یا بعضې کسان چې موږ ترین وکړي نو هغوی وایي چې دا کار دی دا به په ګارنټۍ سره وشي، یا بعضې داسې ستاسو مخې ته هم دا اشتهارات د تعویضات والا او عملیات والا چلیږي. اکثر دا کسان دا سوال کوي چې جادو ولې زر اثر کوي او نورانی عمل زر اثر نه کوي. په دې باندې انشاءالله خبرې کوو او تاسو د ټول نه مخکې زما چینل چې کوم دی د ویډیو کې د مخکې تلو نه تاسو درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ستاسو کمنټس او ستاسو لایک دا زما دپاره ډېر غوره دي. نو په دې موضوع باندې راځو چې اکثر کسان وایي چې دا څه وجه ده چې جادو زر اثر کوي او عملیات زر اثر نه کوي. جادوګر خواله چې لاړ شي نو هغه تا ته وایي چې ګارنټي باندې به دله کار کوم، او د دینی خلکو خواله چې لاړ شي نو هغوی دا وایي چې انشاءالله ستا کار به وشي، که الله وغوښتل کار به وشي، له خیره کار به وشي. نو عزتمندو د دې نه مخکې ویډیو کې تاسو چې کله ما تاسو ته د جادو حقیقت ښودو پای کې دا خبره ما تاسو ته کړې وه چې د دې وجه دا ده چې جادو زر اثر ځکه کوي او واضح وجه دا ده چې د جادوګر شاته شیطانی قوتونه او هغه سره باقاعده د شیطان مددي. کله چې هغه جادو شروع کوي نو هغه د ایمان نه محروم شي او د شیطان سره د هغه نه د مدد غوښتو یو اګریمنټ وکړي چې زه به ستا غلام یم او ایمان ما پرېښودو، شیطان هم ورته چې تا ایمان پرېښودو، د الله او د الله د رسول لار دې پرېښوده نو زه ستا لاس وخپیم، ته چې څه غواړې هغه به کوم. نو چې کله هغه د شیطان نه مدد غواړي او یا هغه په چا باندې څه د جادو یا د محبت یا د نفرت کار کوي، د هغه کار ډېر زر کېږي، هغه وله شیطان کوي. دویم طرف ته موږ چې کوم کار کوو هغه موږ د الله ته محتاج یو، د قرآن نه کوو، نو الله رب العزت چې کوم دی موږ د هغه غلامان یو، موږ چې کوم دی د هغه د لاس لاندې یو او الله رب العزت ته موږ محتاج یو. نو موږ وایو یا الله د دا کار وکړه، موږ سوال کوو او هغه اډر کوي، نو هغه شیطاني کار دی. بل دې کې یو خبره دا هم کیدی شي چې د شیطان دپاره خو دغه تاسو ته ماته ویل چې د جادوګر دپاره شیطاني اعمال دي او د بل چې زموږ نوراني عملیات وي کله اثر نه وي، د هغې یو وجه دا هم ده چې نوراني عملیاتو دپاره صحیح عقیده او په سنتو په دین باندې تلل او تقوا دا د هغې دپاره شرایط دي. نن سبا خو دا شرایط باندې ډېر کم خلک به ځي، ځکه چې دې کې رښتیا ویل دي، د حرامو نه ځان ساتل دي، ښځو ته نه کتل دي. نو دلته یو وجه دا هم ده چې هر سړی وایي چې زه عامل جوړ شم او عامل جوړ شم، خو داسې عامل جوړ شم چې تیار کار ماته میلاو شي، لمونځ او دس پابندي پکې نه وي، تلاوت پابندي پکې نه وي، تقوا پابندي پکې نه وي. نو د دې د وجې نه بعضې کم کسان که به دې کې لږه لمونځ او دس کوي او په دې باندې هغه څه حده پورې پابندي کوي او د عملیاتو کار ته راوتي دي، نو هغې کې ډېر غټ مسایل دی چې روزانه اکثر که ګورې دي کې زنانه راځي، نو زنانه اکثر بې پردګي پردي مخ باندې دغه لګېږي، نو هغې کې تقوا کې فرق راشي نو بیا هغه اثر چې کوم دی په نوراني علم کې هغه اثر نه وي. نو عزتمندو دې کې زمونږ په خپل هم د دې خلکو عمل دخل دی. بل اکثر دا وجه ده چې کله یو وجه دا هم ده، دوه درې وجې خو ما مخکې بیان کړې، یو وجه دا هم ده چې کله یو عامل کار شروع کوي نو د هغې لاول چې کوم دی د الله رضا مقصدي او د هغې چې کله الله رضا او اخلاص پکې بیا ختم شي یو وخت کې، بیا د هغې مقصد صرف او صرف پیسه شي. هغه بیا پیسه چې کوم دی نو که پیسه لاول د سره خبره کوي چې پیسې به څومره راکړي، نو چې کله انسان پیسې ته راوړي نو بیا د الله مدد او نصرت د هغې نه اوچت شي. دا موږ نه وایو چې دا د پیسې نه اخلي، د هر ډاکټر په شان یا د سکول د استاد په شان یا د وکیل په شان عامل هم پیسې پکار دي، د هغې هم خرچې دي، هغه به هم یو ځای نیولي، هغه سره به هم کسان کار کوي، د هغه هم د کور خرچې دي، ټایم ورکوي، خو اصل کې مقصد چې د پیسې جوړول نه دي پکار. او دا وجه راشي چې لاول په اخلاص کار شروع کړي، بیا چې وروسته دله مریض راشي نو هغه صرف او صرف پیسې جمع کول د هغې مقصد شي.
نو زه په خپله د عاملانو نه کوم کسان چې د عملیاتو شوق کوي دا ویډیو زما اوري نو هغوی له دا پکار دي چې مهرباني وکړئ د پیسې دپاره علاج مه کوئ بلکې په علاج کې تاسو د علاج په معاوضه کې تاسو پیسې وصول کړئ نو تاسو داسې وکړئ چې لاوز زړه کې دا راولئ چې الله رب العزت د پیسو سره به ګورو خو یا الله دې مریض له شفا ورکړه نو که چېرته زمونږ دا ذهن راغی چې لاول علاج بیا پیسې او مقصد صرف د انسان شفا که هغه هر قسم شفا وي هغه هر قسم بیماري کور کې څه مسلې د محبت مسلې د رشتې مسلې انشاءالله العزیز چې کله زمونږ نیت صحیح وي نو الله د الله مدد به زمونږ سره وي او چې کله اخلاص او نیت ختم شي نو بیا د الله مدد زمونږ نه اوچت شي او دویم یو خبره بل هم دا چې اکثر کارونه نه کیږي د هغې یو وجه دا هم ده چې دا ډېر ظلم خبره ده چې نام نهاد جعلي عاملان ګوټ په ګوټ ځای په ځای باندې ناست دي که تاسو ګورئ اشتهارات چلیږي په اخبارونو کې اشتهارات راځي او هغوی بالکل د عملیاتو د دې لفظ په ترجمه باندې هم نه پوهېږي خو ډېر غټ غټ نومونه پروفیسر فلان او بابا فلان او پیر فلان بیا هغه چې کله یو انسان د تکلیف کې ډاکټرانو نه علاج وکړي او بیا څه ورته فایده ورته حاصل نه شي نو خامخا خلک ورته وایي چېرته دم دعا وکړه نو چې هغه هلته لاړ شو نو هغه ورته وایي چې تاسو باندې خو ډېر سخت جادو شوی دی او ډېر خراب اثرات دي په تاسو باندې تاسو داسې چل وکئ چې ماله 3 چیلي راولئ او 50,000 روپۍ نغدې راکئ او زه به تا دپاره 3 ورځو چیله وکړم نو خامخا یو انسان مجبور وي او مایوسه شوی د ډاکټرانو نه هسپتالونو نه دوایانو ترخو دوایانو نه حکیمانو نه نو هغه بیا چې کله هغه په جب ګوتې ووایي ځکه چې ما د یو سړی اوس د یو ځای نه راغلی د پینډۍ نه مال راغلی او هغه ته یم چې اوس ما د دې ټایم 3 چیلي راوړل نو هغه ته څه پته ده چې پېښور کې زه چیلي چېرته والم نو بیا ورته دوی دویم وار دا وکړي چې خیر دی تاسو مونږ له 60,000 روپۍ راکړئ په 6,000 روپۍ چیلی دی او دا چیلي دا خدمت به هم دله زه وکړم نو غریب هغه 60,000 هغه وکړي هغه څه نه م ورته ووایي پس د هغې نه هغه 50,000 هغه والي 60,000 دا والي منځ کې خدای عامل دي نه په عملیاتو باندې پیږي نه هغه پیسې ټولې جب کې واچوي هغه غریب په دې انتظار کې چې ما له به الله شفا راکړي یا زما دا مسله به الله حل کړي او دغه رنګې دا خپلې پیسې دا پردۍ پیسې جب کې واچوي نو زه په دې ویډیو په آخره کې دا درخواست کوم چې لاول خو مهرباني وکړئ په دروغو باندې دا د الله کلام چې کوم دی د دې د بدنامولو کوشش مه کوئ د خلکو یقین او عقیده یې دې نه پاسېږي منځ کې د الله په کلام کې شفا ده هغې کې څه خبره نشته ورانه هم په تاسو کې دی او بل دا هم یو خبره ته کومه چې کوم کسان ځئ نو کوشش وکړئ چې هغه سړي ته وګورئ د سړي د مخ نه د هغه د خبرو نه د هغه د انداز نه هم پته لګېږي چې دا سړی دروغجن دی که رښتینی دی نو د هسې فضول خلکو باندې خپلې پیسې خپل وخت خپل ایمان مه تباه کوئ مه بربادوئ انشاءالله بل ویډیو کې ما داسې یو پروګرام جوړ کړی دی چې را روان ویډیو کې چې کوم کسان مال راغلي دي او جعلي عملیاتو والا هغې له تعویضات کړي دي نو ډېر ناشنا او فني تعویضات دي هغه لیکلي دي نو په هغې باندې تاسو ویډیو کوم برای مهرباني یو ځل بیا هم درخواست کوم له اول عاملانو ته چې ځان ته عاملان وي نو که په کار پوهېږئ خو سړي په ایماندارۍ باندې علاج وکړي که په کار باندې نه پوهېږئ د خلکو د جذباتو سره لوبې مه کوئ او خلکو له دوکه مه ورکوئ د خلکو اعتبار د روحاني عملیاتو نه مه پاسوئ او تاسو ته هم دا وایم چې د داسې خلکو خواله مه ځئ او انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو زه د جعلي عملیاتو والا تعویضات هم ښیم چې دا څه طریقه باندې لیکي د بلې ویډیو پورې ما له اجازت راکوئ د الله په امان